سلامونه ستړي مشر پام وکړئ د مهال مهمه او تازه خبر ده. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې د بلوچ د یووالي کمیټې مشر مارنګ بلوچ د بند موده یوه میاشت نوره هم وغځېده. د پاکستان رسنیو د راپورونو په اساس د بلوچستان ایالت ځایي حکومت پریکړه کړې ده چې د پاکستان بلوچ یووالي کمیټې مشر مارنګ بلوچ یوه میاشت نوره هم په بند کې وساتي. میرمن بلوچ تېره میاشت د یو شمېر نورو فعالانو سره د یوه لاریون نه وروسته ونیول شوه. نن سه شنبه د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارنګ بلوچ د وکیل له قوله ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې ده چې مارنګ بلوچ او د هغه ملګري یو میاشت نور هم په توقیف کې وساتي. عمران بلوچ وایي مارنګ یوازې د یوې میاشتې لپاره په توقیف کې وه چې نن پای ته رسیږي. د کورنیو چارو وزارت لخوا هیڅ اعلان نه دی خپور شوی، خو موږ ته د زندان ادارې له لارې خبر راکړل شوی دی. مارنګ بلوچ او د پاکستان د بلوچ یووالي کمیټې یو شمېر نورو غړو په بلوچستان کې د اورګاډي د یرغمل کېدو له پیښې څو ورځې وروسته د پاکستان حکومت او پوځ پر وړاندې پراخ لاریون پیل کړ. لاریون کوونکي د پاکستان حکومت لخوا لګول شوي تورونه ردوي او وایي چې د یرغمل نیونې د عاملینو تعقیب په پلمه بلوچ اتباع نیسي او وژني. د راپورونو له مخې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې لسګونه مړي موندل شوي دي. د دغو لاریونونو وروسته حکومت د روان کال د مارچ په 2 نیټه مارنګ بلوچ او یو شمېر نور لاریون کوونکي مشران د کوټې په ملکي روغتون کې د برید او خلک تاوتریخوالي ته د هڅولو په تور ونیول. مارنګ بلوچ په تیرو 3 کلونو کې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د حکومت پر ضد د پراخو لاریونونو رهبري کوي. حکومت پر هغوی تور لګوي چې له بهر څخه ملاتړ ترلاسه کوي. خو میرمن بلوچ وایي چې هغه یوازې د بلوچستانو د وژنې د بندولو، د ورکو شویو خلکو د بیرته راستنېدو او د بلوچستانو د نه جلا کېدونکو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.